دا هغه سړک دی چې زورواکو یې د جوړېدو مخه نیولې وه. موانعی که تا فعلا وجود داره که ما فعلا او را برطرف کرده نتونستیم. اگه جمهوریت سابق می بود حتی از بغل یک زینه‌ش چاپا نمیتونست. دلته خو اوس داسې څوک شتون نه لري چې د سړک د جوړېدو مخه ونیسي. پدرایشان د دولت بود، بچه‌ایشان زورگیر. بسیار مریض حالتش یک ذره بهتاب بود، دکترها سر نان خوردن شده بگه کاکا خانهت کجاست؟ گفتم در جوی شیر. کلش خیست دست بکار شد. کدام موانع شما در مقابل کارتان داشتیم؟ انشالله تا آخرای ماه ثوره تکمیل میشه. حالا که میبینیم زیاد کاتینگ شده، این خانه هم زیاد تخریب شده از طرف شهرواری برای مردم عوضشان دادن یا نه؟ د بخښونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او یوه ښه ورځ مو پیل کړي. نن زه امیر الحق امیني یو ځل بیا له یوې ځانګړې او متفاوتې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. دا خپرونه نو د هېواد د آبادۍ د پرمختګ او د ښېرازۍ خپرونه ده. نن موږ د کابل په زړه کې یا د کابل په مرکز کې د جوی شیر ساحې ته راغلي یو. دلته د کابل ښاروالۍ له لوري د سړک د آبادۍ او د رغولو لپاره کار ډېر په چټکۍ روان دی. تقریبا دغه کار 9 میاشتې وړاندې پیل شوی دی او اوس یې هم کارونه روان دي. که تاسې وګورئ دغه ساحه ډېره لویه نیول شوې ده او تقریبا په 8 خطونو کې نیول شوې ده چې د تګ راتګ لپاره دغه خطونه استفاده کیږي. په دې سړک کې مختلف معیارونه په نظر کې نیول شوي دي او هغه معیارونه چې د یو سړک لپاره اړین دي هغه ټول معیارونه په نظر کې نیول شوي. موږ به د دې معیارونو همداشان د ستندردونو په اړه باندې د ښاروالۍ له لوري مقرر شوي انجینر صاحب دې پروژې د مسؤل انجینر صاحب سره غږیږو چې په دې پروژه کې کوم معیارونه په نظر کې نیول شوي. خو یوه خبره ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې په تیر کې دغه سړکونه دلته ډیر واړو او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. کله هم چې موږ د دې سیمې له خلکو سره خبرې کړې دي د دې سړک په اړه د دې سیمې د اوسېدونکو په اړه باندې اکثر وخت دا شکایت کوو چې دغه سیمه کې په تیر نظام کې زورواکان موجود وو او هیڅ اجازه نه ورکول کېدله دولت ته او یا هغه خلکو ته چې غوښتل دلته آبادي او د پرمختګ لپاره کار وکړي. دلته زورواکانو د خپلو ګټو لپاره نه غوښتل چې دغه سړکونه جوړ شي. دغه سیمه کې کورونه چې موجود وو له هغوی څخه په مختلفو شکلونو باندې باج اخیستل کېده او ښاروالي او حتی دولت نشو کولی چې د دې خلکو په وړاندې باندې اقدامات ترسره کړي. خو له نیکه مرغه چې د امارت اسلامي په راتلو سره دغه ستونزې او مشکلات تر ډېره پورې حل شوي دي. هیڅوک نشي کولی چې د ښاروالۍ په کارونو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړي او دلته هغه زورګویي چې په تیر کې دوی کوله اوس یې هم ترسره کړي. له نیکه مرغه دغه سړکونه اوس د ښاروالۍ له لوري په اساسي او معیاري شکل باندې رغول کېږي تر څو پورې دلته کومې ستونزې چې زموږ کاریان د کار په منځ کې لري هغه تر ډېره پورې حل شي. که څه هم دغه پروژې چې اوس د کابل په ښار کې عملي کېږي شاید ډېریو ته یو څه د ستونزو د رامنځته کېدو لامل شي خو زموږ د ډېریو هیوادوالو لپاره د راحت سبب کېږي او د دوی هغه مشکلات چې لري هغه تر ډېره پورې حلیږي. موږ کوښښ کوو چې د دې پروژې په مختلفو اړخونو کې په مختلفو اړخونو باندې البته د دې پروژې د انجینر صاحبانو سره او همداشان دلته د سیمې د اوسېدونکو سره د دې سیمې د تیرو مشکلاتو په اړه باندې وغږیږو چې څنګه دلته د خلکو ته اجازه د کار لپاره نه ورکول کېده او کوم خلکو چې د دې کار د ترسره کولو مخه یې نیولې وه. درنو لیدونکو نور مو په تمه نه پرېږدو ورځو او خپله خپرونه پیلوو.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ له وعدې سره سم د دې پروژې محترم انجینر صاحب مسؤول انجینر صاحب البته انجینر صاحب صفر رحمان له ما سره په څنګ کې ولاړ دی. له دوی سره به د دوی د کارونو په اړه باندې خبرې کوو چې تر څو کومه پورې د دوی کارونه مخ ته تللي دي او په څومره وخت کې به له خیره سره دغه کارونه خلاصیږي. السلام علیکم انجینر صاحب. سلام علیکم رحمت الله. شما را خوش آمدید میگم. خیر اوسېږئ. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. هیواد په آبادۍ کې یو مرکزي رول لوبوي. خدای تاسو ته نور هم توفیق درکړي. انجینر صاحب که دا راته ووایاست چې کارونه هم په کوم ځای کې جریان لري او اوسه پورې هم کارونه تر څونه پورې مخ ته تللي دي؟ تشکر از شما. در قدم نخست شما را خوش آمدید میگیم. باز هم یادآوری میکنیم شما هستی که ما را تشویق میکنین. با تشویقات شما انشالله که ما میتونیم کارهای خود به خوبی و با وجه احسنش پیش ببریم. سلامت و بخیر باشین. کارهای ما تقریبا نظر به گزارشاتی که شما قبلا گرفته بودیم حدوداً 60-62% پیشرفت است. انجینر صاحب اگر برای ما بگوین که پیشتر در این منطقه کدام موانع شما در مقابل کارتان داشتین، مثلا از نظر پیشرفت کان که مثلا موانع میشد که شما کارتان به کندی پیشرفت کنه؟ موانعی که قبلا سر راه ما بود طبعا که پایه‌های برق بود که مربوط به رشنا بود. ادارات دولتی است چون اونا از خود یک پروسه و پالیسی دارن. طبق هم پروسه و پالیسیشان اگر پیش نریم طبعا که وقت گیر است، زمان گیر است. در قدم اول برشنا بود، پایپ‌های آبرسانی بود، کیبل‌های فایبر نوری بود، افغان تلکام بود، اتصالات بود. یعنی بخش فایبر نوری مکمل بود که تقریبا شاخه‌های از بسیار زیاد است و همچنان سرسبزی بود. و یگانه موانعی که تا فعلا وجود داره که ما فعلا او را برطرف کرده نتونستیم ابی جریان ترافیک است. اینا باعث شدن که کار ما یک کم طول بکشه. علت څه د په دې ساحه کې ډیره زیاته ګڼه د نورو ساحو په نسبت باندې د کابل په نورو برخو کې دومره ګڼه نشته ده. دغه ساحه د جیوشیر دغه ساحه ډیره زیاته ګڼه ده. علت په څه کې ده؟ ډیره سیمې دلته د دې سړک له لارې وصلېږي او که څه ستونزه ده؟ دقیقاً اینجا راه بدیل نداره. ما بارها همراه ریاست ترافیک کابل همراه مسئولینش صحبت کردیم، جلسه داشتیم، همچنان از مینت ساختمانی آمدن به خاطر از اینکه یک راه بدیل بر از این پیدا کنن. کسی پیدا کرده نتونست چون یک نقطه بسیار اساسی است که تمام شهر از طرف کوتی سنگی، دارالمان و همچنان از طرف سرای شمالی، فروشگاه، قوای مرکز اینجا تمام جریان‌ها به این ساحه وصل است. ما فقط همه قدر تونستیم که یک راه بدیل خودش ما یک قسمت پروژه را به دو بخش تقسیم کنیم، یک قسمت کارایش شروع کنیم تا یک قسمت پیش ببریم و جریان بعدی را سرش کار کنیم. فقط راه بدیلش همین بود و دلیل پسمانی هم شما فعلا هم می‌بینید. اگرچه نسبت به اینکه سابق ما دو تا جریان داشتیم، ما عمود دو تا جریان هم برش دادیم. یعنی در جریان کار ما در خود جریان هم کدام تغییرات نامده است. با وجود از این هم مشکلات است و خصوصا رمضان که میشه، عیدان نزدیک میشه، جریان‌ها به حد زیاد میشه. انجینر صاحب دلته چې د خلکو سره موږ په تیر کې هم وګیدلو، دلته مخبرونه درلودله، نو خلکو د ستونزو یادونه ډیره کړې وه. یوه ستونزه دا وه چې په جمهوریت کې دلته د ځینو خلکو له وجې دا سړکونه نه جوړېدله او سړک هم تنګ و ډېر زیات. په اوس وخت کې ستاسې په نظر باندې د سړک په جوړېدو سره به دغه ستونزې حل شي؟ دلته خو اوس داسې څوک شتون نه لري چې د سړک د جوړېدو مخه ونیسي. در زمان جمهوریت خو این مشکلات ها وجود داشت. فعلا خدا را شکر با آمدن امارت اسلامی کسی ممانعت نمیکنه. خب طبعا مشکلات ها هست، در ساحه مشکلات ها پیدا میشه، اما با رسیدن امارت اسلامی و مسئولین حوزه و اینا دفعتا مشکلات ها حل میشه و فعلا فقط بجز همین جریان ترافیکی و آبرسانی و برق و اینا که الحمدلله دیگراش فعلا تمام شده است، حل شده است. صرف یک جریان ترافیکی مانده است که انشالله سر از هم کار جریان داره که ما بتانیم قیره بریزیم. انشالله که مشکل هم حل میشه. انجینر صاحب مستم د دې سړک ترڅنګ چې کومه زمینه موږ لرو لکه د شنو ساحو ده، د ویالو برخه ده، د پلي لارو هغه موجودیت ده، دلته همداشان د لایټینګ مسله ده. تر اوسه پورې د دې سړک د پرمختګ سره، د کاري پرمختګ سره دغه برخې هم ورسره په مخ باندې تللي دي که دا وروستی کار ده چې تاسې بیا په مخ باندې بیایي؟
فعلا ما چیزایی که در نقشه گنجانیده شده است روی تمام از او کار کرده روان هستیم. از زمینه‌ای که سرک داره فعلا کاراشون چقدر پیش رفته؟ خب کارهایی که فعلا پیشرفته است حدوداً 62% پیشرفته است. ما جریان اولی ما را شاید قبلا ما گفته باشیم که 80-85% پیشرفته بود، چون اونا ما دو جریان داشتیم، به دو بخش تقسیم کرده بودیم. یک بخش ما 80-85% پیشرفته بود کار، حالی که مکمل پروژه را ما بگیریم 60-62% میشه و کارهای ما الحمدلله که طبقات خاکی تکمیل است. بسکورس ما فقط یک لیر است که در شب روز انشالله سر از او پلان است که تکمیل شود و پلان و برنامه ها و آمادگی ها فعلا بر عزیز که قبل از این ما بتانیم کی را بریزیم و این یک تحفه برای هموطنان ما باشه. اگر آب و هوا مناسب باشه و کدام مشکل پیش نیاید انشالله کوشش ما است. انجینر صاحب محترم، اگر بگوین که از کارمندایتان که فعلا در این پروژه کار میکنن از بخش تکنیکی انجینر صاحب و مثلا پرسنل کاری که اینجا دارین چقدر از کارشان راضی هستین؟ کارهایشان خوب به خوبی به پیش میبرن؟ طبعا که کارمندایی که در داخل شهر کار کنن البته در هر جای کار کنن خوبی های خود دارن و شاید که یکم نکته منفی هم باشه و انشالله باز کارهای مثبتی را که انجام میدن ما راضی هستیم. واقعا شب و روز خدمت میکنن، واقعا زحمت میکشن، همیشه با ما نه شب گفتین نه روز گفتین نه رمضان گفتین نه غیر رمضان، همیشه در خدمت مردم بودین و همیشه خدمت ما همکاری کردین و ادامه دادین. یعنی فرصت به این ندادین که کار تعطیل شوه و این پروژه باعث عقب ماندگی شوه یا برای مردم مشکل جور شوه. انشالله در هر عصر اینا خدمت ما همکار بودین و کمک کردن. انشالله چې خدای دې وکړي دغه کار خیر سره بشپړ شي او کارونه پای ته ورسیږي. انجینر صاحب که د اخرې پوښتنې په ځواب کې راته ووایي څه وخت بالاخره دا پروژه بشپړه شي؟ هغه مهالویش چې د ښاروالي لوري تاسو ته ټاکل شوی دی له هغې سره به سم بشپړه شي دا پروژه له انشالله که دقیقاً چیزی که برای ما وقت وعده که داده شده است انشالله که مطابق با نمو کارهای ما پیش رفته است و ما هم انشالله که به زودترین فرصت کوشش میکنیم که به مو وقت و زمانی که برای ما تعیین کردن ما این کار تکمیل کنیم. فعلا در ساعات ما هم شما خودتان مشاهده میکنین که کدام چیز خاص نمانده است، فقط یک لیر بسکورس مانده است دیگه آماده به قیر است. هر دو طرف پایهای برق سپلا انداخته شده است، کار شده است، جویچای ما تکمیل است. پیاده روها فقط آماده هستند برای کربیستون و انترلاک و بعد از اینا فقط آماده هستند که کارهای از اونا هم ما فعلا آمادگی های از زیر داریم که بعد از این اولین کاری که کنیم اگر قیر ما پیشتر شروع شد خوب و بهتر، اگر نشد همزمان با قیر پیاده روها را ما میتونیم کاراش تکمیل کنیم. ډیره زیاته مننه انجینر صاحب، الله مو خوشاله را، خدای تاسو نور هم توفیق درکړي، خدای دې ستاسو دغه زحمات خپل دربار قبول کړي او خدای دې وکړي چې نور هم دغه هیوادوال چې تاسو ګوري تاسو څخه الهام واخلي او د هیواد په آبادی کې یو مثبت رول ولوبي. تاسو باید د هغوی لپاره یو الګو اوسئ او ان شاء الله چې دا پروسه هم دغه شان جریان ولري. ډیره زیاته مننه انجینر صاحب، الله مو باد سلامت و بخیر باشئ. خوشحال شدیم ان شاء الله. اوس ډیره مننه درنو لیدونکو، تاسو د انجینر صاحب محترم خبري واوریدلې چې د دې پروژې په هغه کاري پیشرفت باندې او کاري پرمختګ باندې را سره وغږېده. واقعا هم د دې پروژې دغه کارونه چې دي تر ډیره پورې ان شاء الله بشپړ شوي دي او که د خدای رضا وه په نږدې راتلونکي کې به د قیر اچونې کار شروع شي او دلته چې کومې ستونزې دي زموږ هیوادوال د دې سرک د رفت آمد په برخه کې لري یا د تګ راتګ په برخه کې لري چې انشاءالله هغه به بشپړ شي. درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. له ما سره په څنګ کې د دې سیمې یو اوسېدونکی ولاړ دی. له دوی سره به د دې سړک په اهمیت باندې غږیږو چې په تیر کې دغه سړک څه ډول و او اوس چې د ښاروالي لوري د دې
سرک رغول شروع شوی او آبادول شروع شوی څومره تغییرات به پکې راشي او د دوی لپاره به څومره سهولتونه رامنځته کړي. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ جان جور صحت خوب است. خیر خواستین؟ خوب است. فضل خدا زنده. حاجی صاحب نامتان چیست؟ نام ما شمسین است. شمسین. باشنده همین محل هستین؟ 45 سال میشه در این بندر هستیم. 45 سال یک عمر است کاکا دیگه. من تولد من اینجا شده. همیشه هستیم، اینجا بزرگ شدیم. همین سایه جویشیر. ماجد ما بسیار خرد بود. بازوج ماجد شهید کردیم، ماجد کلان ساختیم. دیگه یعنی کاکا 45 سال که اینجا زندگی کردین دیگه از کل تاریخ همین محل دیگه خبر دارین دیگه. بله صاحب بله. خوب آشنایی دارین. از چیز یادگاه هستیم. حاجی صاحب اگر بگوین فعلا که کار جریان داره این قسمی کار را در سالهای گذشته در این محل دیده بودین شما؟ نه خیر. در این راه بسیار راه ما خراب بود، راه بندی بود، تشنابار از کوه اعلام میکردن، در میری سرک دن میشد، بسیار بویش ما را اذیت کرده بود، خاکش که خشک میشد، در تنفس میکردیم، در دماغای ما میرفت، در دیگه ما میرفت. حال ما بسیار خوش هستیم که جویای ما کلان شد، جویا را در دریا سم کردن، بیادر کل از را پیوست کردن، در منه جوی در دریا سم کردن، جویای ما بسیار خوب شد، پتا پای زینه پایه برای ما جور کرد. سابق راههای ما خراب بود و بسیار تکلیف تا شدیم. حال فضل خدا از سایه عب از جا اعظمش شکر آرام هستیم. فضل خدا. حاجی صاحب اگر بگویم سالهای گذشته مثلا که میگفتن حال به اروپا پیشرفت هستیم، ترقی هستیم، گپایی که زده میشد او یعنی اصلا در این محل دیده نمیشد. فقط یک گپایی بود که مردم ناحق میزدن، مثلا دولت میگفت که ما این کار کردیم، ولی در حقیقت که از مردم این محل میشنویم ما یک چیز دیگه اینجا وجود داشت. مثلا شما گفتین که اینجا کثافت بود، خانه بود، سرک تنگ بود. چرا او وقتا کار جدی انجام نمیشد از طرف دولت و دولت خودشان نمیخواست یا مردم محل تقاضا نکرده بودن؟ مردم محل هر وقت تقاضا میکرد. تقاضای محل هر وقت بود. اگر پیسه برای ما رای میکرد، اگر دیگه به افغانستان رای میکرد که جور کنین کمک کنین، اصلا پیسهش معلوم نبود، پیسهش هم میخوردن. رای ما هر چی که داد میزدیم که از داد ما نمیرسید. حالا که میبینیم زیاد کاتینگ شده، این خانه هم زیاد تخریب شده از طرف شهرواری برای مردم عوضشان دادن یا نه؟ میگم برای شهرواری هر کسی که خانهش تخریب شده، خراب شده، پس به بالش پیسه داده. این جای خود دولتی بود زمان سابق، این کلش تجارت شده بود اینجا. این خانه که جای دولتی بود، هر کس قواله ساختگی داشت، سر یکی سودا کرده بود، دیگه کرده بود. در لوای سرک که تو میدیدی بلند منزلا یا کلش یا قوالای جری بود. یعنی زمین ها خانه ها که اینجا وجود داشت قوالای شرعی نداشتن؟ نه خیر یا کلش جای از دولت بود، قواله شرعی نداشتن. شهرواری گفته بود که مثلا کسی که قوالای شرعی داره عوضش داده میشه، اما مصرفی که کرده در خانه جایی که خریده مصرفش میده یا جایی برش میده عوضش. ولی کسی که قوالای شرعی نداره، عرفی داره یا کسی خریده که او غصب کرده باشه، و برای او چطور کردن شما دیدید؟ ما صاحب حالم می اندیوالای ما عمر ما در کوچه تیر شده مشناسم. خب میگم خانه پدر شهروالی آباد مسکین زحمت کشید، تکلیف خدا کشید، بازم مصرفشان که جور کرده بود مصرفشان دادن. حاجی صاحب درباره همین محل گفته میشه که مثلا بعضی از زورمندا وجود داشتن در زمان جمهوریت و نمیخواستن که اینجا پیشرفت صورت بگیره یا با خاطر منافع خود نمیخواستن که مردم همین محل که اینجا زندگی میکنه در راحت نباشه و مثلا میخواستن که همون نفعی که از این سرک داره، از این منطقه داره، او را برابر در قصه مردم عام این واقعیت داره. حاجی صاحب بیشتر بودن در این محلی تو؟ بالکل که این واقعیت داره که جمهوریت سابق می بود، حتی از بغل یک زینهش چاپا نمیتونسته. همین رنگ مردم ها بودن اینجا، کلش زور و زورگویی بود. یعنی مردم هایی که فضل خدا امارات آمده اگر چاپا کرد چیزی نتونست، همه جلو پوستک خدا گرفت و رفت. یعنی حاجی صاحب همین مردم که زور میگفتن نمیتونست که مثلا دولت در برابر چیز کنه، خودشان در دولت کار میکردن یا زورگوی بودن، پشت سر خود کسی را داشتن و سریوا مینازیدن که دولت نمیتونه که کار بکنه برای مردم این محل. کلش در دولت بود. پدرایشان در دولت بود، بچه‌هایشان زورگیر.
یعنی میشه موبایل از دستت میپرن در کوچه مدرامت یک تو صبح هم که میشناختیش گرفتن هم میتونیست. یعنی اگر میخواستی که اما حق خودت هم بگیری نمیتونستی بگیری؟ نه خیر نه که میگرفتی صبح اولادت هم میزد بکارد یا رای خودت شب میگرفت میزد توگارت میکرد. یعنی عجیب اگر بگوییم این دیگه وسط شهر است و در وسط شهر مثلا این موضوعات پیش می آمد، دولت چرا رسیدگی نمی کرد؟ چرا دولت نمی آمد؟ مردم نمی گفتن که ما با مشکل روبرو هستیم؟ چرا دولت این مسئولیت نمی پذیرفت؟ دولت مسکین می آمد میگرفت صبح واسطه داشت از اوضاع پسیلش میکرد. بسیار زور یک داستان برات بگویم که ما مریض داشتم در خانه بردم در شفاخانه بسینا. بسیار مریض حالتش یک ذره بهتاب بود، دکترها سر نان خوردن شده بگه کاکا خانهت کجاست؟ گفتم در جویشیر. کلش خیست دست بکار شد. ما گفتم چرا بیادر شما نان اعلا کردین آمدین تو راجل سر مریض ما؟ که مردم نقاش کیا ساله نداره، کلش لچک است، اینا 4 تا لچکت میام رالت میکنه. با این سیستم شفاخانه بود. اینجا کوچه را چی میکنی؟ یعنی عجیب این منطقه قرن نام بد داشت، شما دیگه با این نام بد مشهور شده بودین؟ بسیار. یعنی میالم که دوزه بری که 20 کارت خورده باشه بگه جویشیر هستم که سنت نمیخوانم. مردمی محل که اینجا زندگی میکردن ریش سفید نداشتن، امام مسجد مردما که اینجا زندگی میکردن یا نمیخواستن که در برابر تو مردم اقدام کنن، یا مثلا کسایی که مسئول هستن یعنی ریش سفید هستن گپشان شنیده میشه، یا جوانان چرا نخواستن که این مشکل حل شود در این منطقه؟ ریش سفید ها اینجا را کس گپش نمیگرفت، یه جمعیت نمیته، همیالم نمیته، همیالم کس همیت نمیته. یعنی از اون زمانی که نامتان بد شده دیگه حالم گپایتان کسی نمیشنود؟ نه غیره که اون میال اونجا پست است، برو بگو در سر کوی جنگ است، میگه برو میره بالا میشه، درک نداره پستا میشه میره در پست خود میشه. آلی عجیب چی؟ آلی کسی زورگویی کرده میتونه در این منطقه؟ نه آل زورگیر فضل خدا هیچ تای بندر ما نداریم. یعنی آرام هستیم. یه آرام هستیم که فقط در بین در اشکم مادر باشیم خلاص. خدا دیگه همین نظام قائم و دائم داشته باشه که مردم دیگه راحت زندگی کنه. ما تا جایی که ما مثلا گپای مردم همین محل و همین مردمی که اینجا زندگی میکنن میشنیدیم، یک آدم دیگه بیخی ناامید میشه که چطور ممکن است که در وسط شهر ایتو مشکلات باشه و دولت نتونه که او را حل بکنه. خدا کنه که همین مشکلات دیگه حل باشه. و عزیز محترم درباره همین سرک چی نظر داری؟ فعلا چطور است؟ خوب میشه؟ کار جریان داره، ما بسیار خوش هستیم. خداوند سرکای ما را آباد داشته باشه، وطن ما را آباد داشته باشه، الهی جوانان را کم نکنه. هر کسی که به خدمت ملت افغانستان از خدا میگم یک تار مویش خیانت نکنه. ما بسیار خوش هستیم از جوانای خود که همیشه به کار باشه، خیانت نکنن، دوزی نکنن، لوچکی نکنن، با صدق کار کنن که وطن آباد شود. میرا دیگه بسیار بیروبارم بود. چند وقت پیش دیگه کار شهروالی شروع شده، انشالله که دیگه کار تا جایی که ما میبینیم سرک بسیار کلان شده و دیگه میشه راحت از این مسیر دیگه رفت آمد کرد. دیگه راحت اینمی سرک سابق کی سرکا بند میشد، کلش از راهی بالا میرفت، کلی مردم با بچه‌هاش مکتب رفتن نمیتونست، از ترس موتر که باشه اولاد ما موتر نزنه، از کار میفتید، از زندگی میفتید تا که اولاد خود در مکتب میرسن. حالا ما بسیار خوش هستیم از راه بالای موتر رفت آمد نداره. این زمین را اگه یک راهبندی میشه اونم تاثیر همیست که سرکای ما را جور کرده رئیس، همین بیادرها که کار میکنند همین یک راهبندی میشه، اگه نه دیگه هیچ راهبندی نداریم. بیادر زنده باشید عزیز محترم. فقط داخل یک پیامک که شیرین تان میشنویم. بیادر پیام ما بمیست که خداوند شما را هم کم نکنه، زنده داشته باشه. هر کسی که ملت ما را آباد نگاه میکنه الهی آباد داشته باشش. زنده باش. هر کسی که به خیانت ماست خدا تباه و بربادش کنه. زنده باش کاکا، بخیر باش، خدا نباشی. شما را زنده داشته باشه. درنو لیدونکو تاسو د دغه مشر خبرې واوریدل، وخت هم ډېر خوږې خبرې وکړلې او همدغه مشران که چیرته موږ په دې وطن کې ولرو او همدغه شان د هیواد د آبادۍ په فکر کې وي او د ځوانانو په فکري روزنه کې د آبادۍ لپاره کار وکړي، نو انشاءالله چې موږ به یو ښېراز او پرمختللی هیواد ولرو. درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ، بیا هم به تاسو سره وي.
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د دې پروژې یو کارمند زما په څنګ کې ولاړ دی، له دوی سره به غږیږو چې دغه پروژه تر کومه پورې په مخ باندې تللې ده او څومره کارونه په جدي شکل باندې روان دي، تر څو پورې په نږدې راتلونکي ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او دغلته شته مشکلات له خیره سره حل او فصل شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر خواسته؟ زنده باشین. تشکر. نامتان چیست؟ انجینر رجب. انجینر صاحب رجب. انجینر صاحب چقدر وقت میشه در این پروژه مصروف کار هستید؟ ما خودم تقریبا 5 ماه میشه که در این پروژه مصروف هستم و شاید یک 9 ماه میشه پروژه ما شروع شده. 9 ماه میشه و انشالله که تا کی منتظر اتمام کارشان باید بمانیم؟ انشالله تا آخرای ماه سوری تکمیل میشه انشالله. و بهره برداری شد. انجینر صاحب از اهمیت همی سرک اگر برای ما بگوین چقدر مهم است همی سرک که در این ساحه ساخته میشه؟ بیشتر که ما میدونیم در اینجا در این منطقه ازدحام بسیار زیاد بود، همی ازدحام کم خواهد شد؟ قسمی که گفتین اینجا خو قلب کابل است دیگه، بسیار یک ساحه مزدحم است از لحاظ ترافیکی و انشالله این سرک طور دیزاین شده که 8 خط لاین رفت داریم، چه ببخشید 4 خط لاین رفت، 4 خط آمد که در مجموع 8 خط میشه و این 100% برای کاهش ترافیک، برای کاهش بیروبار 100% تاثیر میکنه و بسیار مهم است. انجینر صاحب محترم، اگر ببینیم دو طرفی همی سرک تخریب صورت گرفته و جای زیاد خانه ها تخریب شده، همین مردم که اینجا زندگی میکردن از کارهایتان راضی بودن؟ درباره امی تخریبات چی میگفتن و شما عوض امی تخریبات را دادین یا نه؟ اگرچند طبیعی است که بیروباری و تخریبکاری یک ذره برای مردم خوش نیستن، ولی مردم از این کار استقبال کردن. واقعا ما از مردم محل بسیار تشکر میکنیم از حوصله مندیشان، از همکاریشان و همچنان از دریورا. واقعا قطعی ما همکار است، همکار بوده و از کار، از تقریبات، از پلان شهرولی بسیار خوشایند است. اگر یک بگوییم که مثلا در زمان قبل که اینجا سرک داشتیم و فعلا که اینجا شروع شده، تفاوتش چیست؟ تفاوت بزرگ و تفاوت تکنیکیش اگر بگوییم برای ما. قبلا که بود دو طرف رفت آمد بود که در مجموع 4 خط میشد و فعلا 8 خط است که 4 خط رفت میشه و 4 خط دیگه هم آمد و همچنان گلدانش وسیع شده و دیگه آبروهایش بزرگ شده و یک چیزی بهتری دیگه که آبروها را ما یک کانال بزرگ دیگه جور کردیم که طرف دریا انتقال میده و همچنان خط بایسکل راو داریم. خط بایسکل راو است و سیستم تنویر است. یه چیزاست که خط سرک قبلی متمایز شده. اگر جور شوه خو انشالله اگر مشکل تنویرش هم جور حل شوه و اینجا یک لایتینگ بسیار منظم داشته باشیم دیگه، همین منطقه، همین شهر کابل دیگه یک چهره دیگه به خود میگیره. بله 100% انشالله جور میشه، باز میبینیم بخیر. همین کارهایی که فعلا ما و شما میبینیم در شهر کابل فعلا جریان داره، اگر همین قسم جریان داشته باشه در چند سال آینده کابل را در کجا خواهد دیدیم؟ ببینیم که اگر واقعا همین قسم که شهروالی پلان داره و همین قسم که دمی سالا پیش میره، انشالله تا یک دیر نه یک 10 سال دیگه انشالله ما مشکل ترافیکی و مشکل سرک نخواهد داشتیم. زنده باشین انجینر صاحب محترم، بخیر باشید. درنو لیدونکو، تاسو د انجینر صاحب محترم خبرې واورېدلې. واقعا هم دغه سیمه چې اوس دغه کار پکې جریان لري، په تیر کې ډیر زیات بیروبار، ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وه، دلته تګ راتګ اسانه نه و، خو اوس د ښاروالۍ لوري همغه اندازه سړک چې په تیر کې موجود و هغه پرېښودل شوی دی، تر څو پورې د کومه ساحه چې پراخه شوې په هغې باندې کار جریان ولري او دغه کار تر څو پورې چې بشپړېږي خلک وکولی شي دې ساحې څخه رفت آمد وکړي یا تګ راتګ وکړي، تر څو پورې ګڼه ګوڼه زیاته نه شي. دغه ساحه ډیره زیاته د ګڼو ګوڼې ساحه ده، دلته ډیر زیات مسیرونه په دې سړک باندې پراته دي، ډیر زیاتې منطقې له دې سړک څخه تګ راتګ کوي او ګټه ترې نه اخلي. درنو لیدونکو، تاسې د انجینر صاحب محترم او همداشانه د دې سیمې د اوسېدونکو خبرې واورېدلې. وقت هم دغه سړک د جوړېدو نه یې خپله خوښي څرګندوله. درنو لیدونکو، په دې هیله چې زموږ
دغه راټول شوي مطالب او دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې هغې چې زمین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.